السلام علیکم ځوانانو ستړي مه شئ په خیر راغلی صدیق استاد سال دی خاص دی کراري ده وایي مینه د تورو سترګو جنګ ختلی غوث الدینه وایي مینه د تورو سترګو جنګ ختلی او زما په برخه غنمرنګ ختلی او شته چې ګرځي خوبورې سترګې د کوټې مخې ته یې بنګ ختلی او ستا خو پیرزو و کشمالی دې راکړه صدیق استاد ستا خو پیرزو و کشمالی دې راکړه زما تالی دي چې لونګ ختلی نو اوس لونګ څه شو دغه د لونګ د لاسه مې دا ماغزه خراب دي خو چې چرته دی دا دی چې راغی سره د ګډوډۍ Oh, check! Oh, sabar, sabar! Oh, catch! The one is wonderful, wonderful! Catch! انګریزي شروع یار سلام علیکم خان صاحب ستړی مه شې ستړی مه شې خان صاحب څنګه ته یې جوړ یې په حجره کې اوس دا څال دې نښلولی خو خان صاحب داسې ده که نه چې د ماشومانو د امتحان شپې ورځې وي هغوی د مازدیګر کې د ماښام کې هم کله کله ورزش کوي ما یې راځئ چې د لونګ خو بس همدې حجرې نه مې ځان اخوا دېخوا کړی چې لږ ورزش وو غلی کښېنه ورزش په حجره کې نه کېږي د دې دپاره خپله ساحه او بیا تاله د ورزش څه ضرورت دی ته خو ټوله ورځ په دې کانانو ګرځي نو خو ما ویلې چې په دې کانانو هم ګرځم د ماشومانه ټوله ورځ د ورځې 20 کیلومتره دا ګرځي دی ټولو دې کانانو پسې ځي هره ورځ باد خو دغه یوه خبره یې ډېره ښه وکړه په دې ټول عمر کې دې دا هوښیاره خبره وه چې لیدونکو دغه رښتیا هم دغه شپې ورځې چې دي دا د امتحانونو دي اول به لیدونکو سره دا ماغزه دې زما خراب کړو خو خیر د ماغزه مه خرابوه خیر ده خو خیر ده ځه ورشه د شمشاد تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او ښه صحت ولرئ ګلو لیدونکو د جوړ په خیر خپرونه ده حجره ده ملګري دي یاران دوستان صدیق استاذ هم راغلی دی غوث الدین استاذ هم او پهلوان او دغه هم په لاره کې دي را روان دي نو هیله ده چې خپل ګړب وګړو راورسېده چې دا ګړب وګړو به خېجي دا هم دوی دي خدای ورځي دا څه دي راغله که نه دا تړی مه شي پهلوان لاله تړی مه شي نور څه شوه راځئ که نه چېرته خدای ورځي که در وځم در پسې میرویس لاله راځه ځان نه دې اوس ناوې جوړه کړې ده په خیرونو تړی مه شي میرویس لاله تړی مه شي نور څوک خو در سره نشته شته دي در سره دا څه شو خو مېلمانه خو به نه در سره نه کنه واله وانګه چغې مو وه دغه یې راورسېده دروازه ته ودرېږه چې ته وګوره څوک هغه مېلمه شته مېلمه چېرته و دا څه دی مېلمه په دروازه کې ولاړ دی دې ته اوس ګوره راځه ستړی مه شي مېلمه جانه په خیر دروازه یې غلطه کړې وه پهلوان لاله بلې حجرې ته ولاړ دی خپله ستړی مه شي په خیر حالې کښېنه په خیر همدغلته دلته کښېنه ولې کاکا جانه لږ پهلوان کاکا حجرې دروازې غلطه کړې وه مېلمه خو بلې حجرې دروازې ته ولاړ و که نه نو خبره دا ده لیدونکو دا د ملګري یاران دوستان هم راغله هیله ده چې تاسو غواړئ چې زموږ سره اړیکه ټینګه کوئ نو دغه کومه شمېره چې تاسو ته ستاسو د تلویزیونونو پرده ښکاري یعنې 0 611 زموږ سره اړیکه ونیسئ او زموږ د خپرونې یا د دغه بنډار او د خپرونه کومه موضوع چې لونګ د ځانه سره راوړي او د پهلوان لالا ناست دی ورسره خوا کې میرویس لالا ناست دی دا ټول خلک وایي دا ټول بلکل خان ملک صاحب ځانګړي سلامونه او نیکې هیلې هغو مسافرو ته چې د خپلو کورونو وطن نه بهر ژوند کوي خصوصا هغو افغانانو ته او لرو برو پښتنو ته ځانګړي سلامونه او نیکې هیلې ملګرو دوستانو در سره ناست یارانو ټنګ ټکور او بس مزې دي ټولې څومره ګرم ټنګ ټکور دی په حجره کې که نه بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې او څومره ګرم ټنګ ټکور دی په حجره کې شپه پخه شوه واده کړي کور له لاړه او د لونګ غریب چپ شه د لونګ غریب خو کور دی په حجره کې بس خو چې دی تاو شي او راتاو شي بس واله که نن ټوله شاعري تاله روانه ده تا خو وانه اورېده نه وي نو صدیق جان خان ملک صاحب سي ډېر ښکلې ګوتې لري او ډېر ښکلی رباب غږوي او داسې پټه خبره نه ده او صدیق خو هر چاته معلوم دی هدایت الله استاد مریض ده نو نن موږ سره د ملګرتیا وروري کړې پهلوان لاله مهمه خبره دا ده که نه چې ماشومانو د امتحانونو شپې ورځې دي که نه په دې هم ځان پوه کوو دغه د لونګ خو په دې ټول عمر کې دغه نن ډېره پخه خبره وکړله او وایي چې د ماشومانو د امتحانونو شپې ورځې دي دا حقیقت خبره ده او ټول هغه ماشومان ځوانان کوم چې په دغه وخت کې دي باید دغه
طلایي وخت د لاسه ورنکي کتاب وګوري د کتاب سره مینه وکړه نه دا چې په کوڅو کې یا په یو شي مصروفي یا په بل شي مصروفي یا چېرته ګیم کوي ویډیو ګیم کوي څه کوي نه باید کتاب وګوري چې سبا امتحان دپاره آمادګي ونیسي نو لیدونکو په دې هیله به تاسو کولی شئ چې موږ سره ونیسئ او میلمه هم له لوی پکتیا را سره د خان ملک صاحب یو ورور سره ناسته دا به ښکلي رواني شعرونه درته وغږوي او رواني شعرونه ټوکې هم لري ټکر هم لري او بس یعنی غزلیات رباعیات یعنی هر څه یعنی مربح انواع ما چې بیا خو بریک نیول نه دي پکې په کار نو ورځو یو شی به ووایو څنګه دی خوښه هدایت صاحب دستا ګناه نه دا ګناه د زما دستا ګناه نه دا ګناه د زما خپله کاڼي راواخله جانانه کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی دستا ګناه نه دا ګناه د زما خپله دستا ګناه نه دا ګناه د زما خپله کاڼي ملنگ له دنیا شمای پتا مایم شما ملنگ له دنیا شمای هی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی دا ستا ګناه نه دا ګناه د زما خپله دا ستا ګناه نه دا ګناه د زما خپله هی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی خرابوي خرابوي پهلوانه ده ورسه د یار خبر دې واخلئ ورسه د یار خبر دې واخلئ په لار کې ناسته په سر خاورې باد وینای په لار کې ناسته په سر خاورې باد وینای هی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی هی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی دا ستا ګناه نه دا ګناه د زما خپلی دا ستا ګناه نه دا ګناه د زما خپلی هی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی دې وخت کې مور ته ټاکي مه خرابېږي صدیق استاده مه خرابېږي په پخوانو سترګو مې ګورئ په پخوانو سترګو مې ګورئ اوس مې جامې د ملنګۍ اغوستې دینئ اوس مې جامې د ملنګۍ اغوستې دینئ هی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی هی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی دا ستا ګناه نه دا ګناه د زما خپلی دا ستا ګناه نه دا ګناه د زما خپلی هی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی هی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی کاڼي راواخله جانانه ما پې ولی ډېر ښه ډېر ښه پهلوان راتلونکي خپرونه باید پهلوان دا سندره ووایي مینې د مزغو نه دې بېغمه کړم ښه شوه د لانجو نه دې بېغمه کړم او مینې د مزغو نه دې بېغمه کړم ای غریبۍ څومره لږو ورځو کې ډېرو یارانو نه دې بېغمه کړم اړیکه خلو السلام علیکم السلام علیکم حضور تکړه خیر الله خو دې خوشحاله لره ژوندی اوسې زړګیا څوک او د کوم ځای نه
سیداجان دی په چرخي څخه واوروره څال دی ښه خو یې که نه صحتونه ښه دي شپې ورځې په خیر تېرېږي تاسو ښه یې ملګري انډیوال هم ښه دي الله پاک خو دې خوشحاله لره ژوندی اوسې وروره لونګي نن ځان سره یوه خبره راوړې وه او ډېره مهمه او خبره یې دا راوړې ده چې په دغه وختونو کې امتحانونه دي که نه د مکتبونو دغه ځوانان او ماشومان چې دي نو دوی له څه کول پکار دي کتاب لیدل او که نه چېرته ولا خو امتحانونه خو مکتب ډېر ښه شی دی خو مقصد دا کوشش وکړي چې امتحانونه په خود دغه مکتب وځي او بالکل بالکل ته څنګه چلې تا زده کړې تر کومه حده کړي ولا خو ما زده کړې کړې تر څلورم پنځمه پورې مې د هغه نه پس مشکلات دنیا کاروبار دی ورو الله دې خوشحاله لره ژوندی اوسې بیا هم اوس هم وخت نه دی تللی کوشش وکړه یو څه زده کړه خو دا راله ووایه زړګیا دا راله ووایه زړګیا چې کوم شعر یا ټپه خپرونې له لري که نه بس ولا دا زه خو غیر حاضر یم درته بل ځل کې انشاءالله بیا یو ټپه درته ووایم او دا هسې یو ترنم خو که زه مړه کله چې یو سړی کله چې سړی پټي په پوله روان یم یو ټپه یو څه شی خو وایي که نه یاره ولا خو تاسو باندې نن دغه یم چې ډېر ولا زه الله دې خوشحاله لره ژوندی اوسې ډېره زیاته مننه کور ودان خبره دا ده چې وایي خبرې لنډې لنډې وایه د لارې سر ته څوک به ورځي څوک به راځي میرویس جان ته به له خیره سره دغه وکړو ما کوم برخه ماتې نه وخوړله که نه د سندرو سمندر نه دا خو داسې ده نو ما خو مخکې وویله نو اوس میرویسه څنګه چلې تا ځان سره څه راوړي بس نو ورځه پې و د زړګي بازار میډنګ شو لیونې لایا او کله شل شو ته نمستا ګلابي د زړګي بازار میډنګ شو لیونې لاړه کله شل شو ته نمستا ګلابي ورک د مستو بنگړو شور شو خاموشي شولا او په دې کلي کې قلاره قلاري شولا ورک د مستو بنگړو شور شو خاموشي شولا په دې کلي کې قلاره قلاري شولا ډېره ښه به ښکارېدله خمیرې لاړه او کله شل شو دې نمسته ګلالي لاړه ډېره ښه به ښکارېدله خمیرې لاړه مازدیګر کې به چې شین منګی په سر کړلو یو شیبه کې به یې ګرم ټول ګذر کړلو مازدیګر چې به یې شین منګی په سر کړلو ګرانې یو شیبه کې به ګرم ټول ګذر کړو نن ډول د سورني سره ډولې لاړه او کله شل شو دې نمسته ګلالي لاړه نن ډول د سورني سره ډولې لاړه کله شل شو دې نمسته ګلالي زه مدهوش به اوس د چا په مخ غزل جوړ کړم اوارو پاره نه خطا شو چې څه چل جوړ کړم
زمت هوش به د چا په مخ غزل جوړ کړم اوارو پارانا خطا شو چې سچل جوړ کړم چې لیلا لاړ مزد شاعري لاړه او کله شړ شو ته نمست ګلالي لاړه چې لیلا لاړ مزد شاعري لاړه نمست ګلالي لاړه چې لیلا لاړ مزد شاعري لاړه کله شړ شو ته نمست ګلالي لاړه کله شړ شو ته نمست ګلالي لاړه کله شړ شو ته نمست ګلالي واه دې خو ډېرې پکې دي وای هغه مستی هغه سرور دی یاد شي او وړه خو نوي ښه ضرور دی یاد شي او چې موږ به یې سوري له چندرو کوله چې موږ به یې سوري له چندرو کوله هغه شنډ توت هغه انګور دی یاد شي او چې پکولې مو د مینې کیسې میرویس چې پکولې مو د مینې کیسې هغه ماښام هغه تنور دی یاد شي او محمدي ګل هغه پیغله ده اوس محمدي ګل هغه پیغله ده اوس هغه وړه د ملک لور دی یاد شي نو خبره ده تاسو ویې ډېره مننه دغسې لږه د شاعرۍ ډېر ته ما تشویق کوي دی لا د مېلمه ګل نوم څه شی دی ځان دې ور معرفي کړه نوم دې څه شی دی ولی خان غیرتي غیرتي صاحب الله دې خوشحاله لره ژوندی اوسي او والا ډېر ځان سره خو بلې ضرور یو څه راوړي که نه تا سره غواړي چې د قانون اساسي په چوکاټ کې خبرې وکړي دا خو نوی مېلمه راغلی یم یو دا شی به درته ووایو چې مثال معملي قدم په واخلو خو اوس خبره دا ده چې لږ لنډه دمه به وکړو دویم ستړي شوي دي بېرته بیا راځو که نه لیدونکو یوه لنډه دمه لرو بیا هم زموږ سره اوسئ ډېر ښه راځو غیرتمند صاحب ته غیرتمند صاحب له راځو یو شعر زما نن د شاعرۍ ټولې فولډرې خلاصې شوي دي وایي تومتي شومه پیغور راله معلوم شو اشنا ستا د عشق زور راله معلوم شو او که زما په نظر راشي زه به یې ړنګ کړم بېلتونه که د کور راته معلوم شو او چې د یار د اوسېدلو په ځای رالم که صحرا و نو سمسور راته معلوم شو ما وی دغه غماز پوه دی په موږ یار هغه پرېږده چې لا نور راته معلوم شو او غمزده محمدي ګل ستا حیرانې کړه نن یې رنګ لکه د سکور راته یعنې دا ستاسو د کس ته ویم ولې زما شاعري نه وایي چک ورته وکړو تشویق کړه مګم زه چې ګورم دا ورور مې لکه چې ما ته داسې ښکاري چې ماین سوی غوندې ما زوړ سړی یم وروره راځو غیرتمند صاحب ملګري لیدونکي او لوی پکتیا خو زموږ افتخار ده او زموږ شمله ده افتخار کوو موږ په لوی پکتیا باندې ورځه پې نو څه شی دې ځان سره راوړي دي هر څه دې چې راوړي دي زړه خلاصه یې ووایه پکتیا د لونګۍ په خاطر د پکتیا د هغه په خاطر یو شعر به ووایم اخر ته به یو سروکی ووایم چې پښتو زما د سر لونګۍ ده داسې بې قدره یې چولی نه شم پښتو مې ژبه مورنۍ ده د پنجابي اډر منلی نه شم نیسي بلکل ورځه لوبه مو به وایه جګو غرو ته ځي ټیټو غرو ته ځي دا لغتونه نه دي دا لغتونه جوړ کړای مو یې سودو بل دې کې کاوي ناوه ښایسته کابله اول یا ګوندې چیرې دی نه شوې تبا شوې رسوا کابله اخ په نوم دې مو یې چاکه بل دې کې وایي ناوه ښایسته کابله اول یا ګوندې چیرې دی نه Taba, Feres, Vagabala. Kakajana, واليوم دي لك جيكا واليوم دي باندا لك جيكا
افغانستان دی ګولې بوغ و خایسته کابله ای اولیا ګوندې چیرې دی نا شویتا با کابله چې یو ګل ترې پرې کوې خزان بوشي نه و خایسته کابله اولیا ګوندې چیرې دی نا شویتا با کابله و پتنگ پوشه نسوازیږي و خایسته کابله اولیا ګوندې چیرې دی نا شویتا با شوی رسوا کابله اخ ملي اردو په وطن ځان وسوځونه و خایسته کابله اولیا ګوندې چیرې دی نا شویتا با شوی رسوا کابله و غیرت خپله دی پکتیا دی و خایسته کابله اخ اولیا ګوندې چیرې دی نا شویتا با شوی رسوا کابله اخ په غیرتي پکتیا نه ځکه فخر کما و خایسته کابله اولیا ګوندې چیرې دی نا شویتا با شوی رسوا کابله والطبلة ربو بس په تیره باندې راکوزیږي یا په سوټو کنډو باندې بریک به ډېر قوي نیسي که نه دغه پکتیا کې نور داسې سندرغاړي دي شاعران دي لغتونه سره استعمالوي که نه دلته به روشي هلته به کښېني هلته به لوړ شي چې غرو ته به کښېني دغسې خبرې کوي هغه څه رقم دی هغه راته ووایه که نه خو چې ما سره بل مال وای په بله زه به در سره وایم زه لغات خو ته یلی نه شي خو زه به در سره وایم زه به بېرته جواب عربي کې د تیم اهلا سهلا باید در سره وایي لونګی در سره وایي لونګی خیر د ته غلام په پښتو وایي دا به په انګلیسي در سره وایي اهلا وسهلا يا حبيبي امو د زړه حبيبي شروع شو په فارسی کې د تیم بیا اینجا بیشي کمای بنوي چی شي په انګریزي کې د تیم ټانکو دلته به وي ټانګو دارک شي نو ورځو سې څو پورې که موږ سره دی عیارېږي میرویس تعالی ورځه له خیره سره میرویس ته د اجازه ده دا موږ خسي او خوږ می شه په سترګو کې تعبیر می شه راشه چې مرید شم پیر می شه او خوږ می شه په سترګو کې تعبیر می شه راشه چې مرید شم پیر می شه راشه چې مرید شم پیر می شه ورا بابي ما خرابي کې سادي کو تشه او سینما آشنا چنګ ګراوا چوا سینما آشنا چنګ ګراوا چوا او سینما آشنا چنګ ګراوا چوا سینما آشنا چنګ ګراوا چوا اب میں تزړنی سمای ګر می
میشه راشه چې مرید شم پیر میشه کم مې د زړه نیسه ماهیګیر میشه راشه چې مرید شم خرابېږي ما باندې رنگین انقلاب راولا 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 ستړی یم بدل مې کې تقدیر مې شا راشه چې مرید شم پیر مې شا ستړی یم بدل مې کې تقدیر مې شا راشه چې مرید شم پیر مې شا راشه چې مرید شم پیر مې شا راولا کاروان د غزل راولا 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 زبد رباب شم په موزیر میشا راشه چې مرید شم پیر میشا زبد رباب شم په موزیر میشا راشه چې مرید شم پیر میشا راشه چې مرید شم پیر میشا یا قربان زما د دواړو سترګو توره یا په زوره زوره ژړا تا پسې کومه دا ښه ده د ما د دواړو سترګو توره هی په زوره زوره زړه تا پسې کومه خط د ډېره باندې ګران دی که ګران دی او زه په میدان کې جوړې مار کله پرېږدمه وزاړه وختونه را په یاد کړمه و ما ته جانان پر سنګل سر کله کېدونه صحیح ده دنیا دیر سره جاردہ کجاردہ او دنیا میں شیاران کلک لبینا ورې وسو د مجلس یاران خبرېږي وا آی زما پیسې مې په مال تړلې وي خیر خیر ویم ته دیر یا بنو لامبودنو لامبودنو والا نسم کم شد بامبو بمیوڑینا قسمت د یار په
پکلی اشنا راله وته بیلتان ساپیړې ما خوړلې دي हे बिल्कुल प्रवास पता न दे कनो दे راجوړ شوی او बिल्कुल شمال دے ارپاړ را پوینا ونه یې مته کړې و بیلتون یوازې په ما نه دوا مخ خرابېږي یا بیلتون شمال ته هره پاڼه ریجوي الله یار مکتب کې تګې مشي ځان به وبکم په بمبوک کې به درځما یا ګلاب له اصله شهزاده ده نو رامبیل چامبیلي نوکران نیولي دي نه خبرې بالکل تور چې لا تور پټکې په سر کې خلکو ته وایي چې بدماش د کلي یما وته یار په کلي کې مې شپه وه نو د ما تپوسې په درېیمه میاشت کې ونه اره باره خدای دې سزا درکړي لېږلی ما مې کار د ځان ته وویستنه ټاګی دی و پری بارانو پوره نه شونو و د ظالم لورې زه جرګې به درلېږمه یا خاونده مرد د ځواني راکړي چې لیواړه مې د ځواني ارمان کوي نه ای مرګ یا لري رنګ دې ورک شه همداسه یو مې ځواني ته بل مې ډېر دي ارمانونه وزما د نسله رانغله والا و د دروازې رباط ته ورکړي رخصتونه مخورې جانان مخورې د غرو مارانو د غرو مارانو او بیا به جوړ نه شي د دنیا په درمانو بیا به جوړ نه شي د دنیا زه خو یم ملک صاحب چې په همدې خبره باندې یو چونډی را باندې واچوه غلط شوم خان ملک صاحب ما وای مننه کومه ډېره مننه کومه مشتاق او شمس سره کار دی لیدونکو نو دغه دی تاسو ګورئ چې دواړه پهلوانان ناست دي میرویس هم ډېر ښکلی سندرغاړی دی ورسره پهلوان هم د سندرو سمندر دی او میلمه خو بیخي قدمونه دی په لیمو ډېره زیاته مننه او شمشاد تلویزیون چې دی دغه وجره دا دیره دا د ټولو پښتنو دیره ده دا ځان نه د یو کس نه ده دا د ټولو افغانانو دا هر څوک کولی شي چې راشي ولو که آواز یې خراب وي او که ښه ولو که د راګي بیسوري نه هم سندرې وی او د هغه سره دا اربان وي چې یاره زه لاړ شم او په دغه وجره کې کولی شي چې راشي دغه دوه نه دي دغه دوه چې کوم ناست دي هېڅوک هم داسې را پیدا او نه شو چې دغه دواړو له یو قوي ماتې ورکړه زه خپل هم پرې خوشحالېږم نو دا خو یو د سمندرو تالاب د بل سمندر دی نو دا به وبرز خان ملک صاحب یو ساتیره یو لوبه جوړومه که نه یو ټوکه ټکره کومه د ټوکې ټکر وایم د هغې نه مخکې ودرېږه لیدونکو پهلوان خو تاسو ګورئ چې پهلوان داسې یو سندرغاړی دا یو نن یو بل جوړ کړي دي چې دوه سندرې وویه هم د منګل او هم د نغمې د دواړو په اواز د دواړو په اواز سندرې په پهلوان وایي میرویس بس دواړو په اواز سندرې کوشش به وکړو تا چې ګورګورې نو په همدې خبره باندې
دوستانو درته وایم یو لنډ شازیری واخلئ له موږ سره پاتې نو څه چې خان ملک صاحب ویلي هغه ټیک ده نو ورځه پې نو ښه راغلاست درنو لیدونکو اړیکه لرو دا اړیکه به واخلو السلام علیکم وعلیکم سلام استاد سمیږي هیله ورونو تاسو ښه یې الله خو دې خوشحاله لره ژوندی اوسې زړګیا څوک او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې امید د خوږیاړو نه مې اړیکه د جلالآباد نه مې اړیکه نیولې الله خو دې خوشحاله لره ژوندی اوسې امید ګله څنګه یې صحتونه شپې ورځې په خیر تېرېږي ننګرهار کې څه حال دی شکر دی وروره دا یو ساعت کېږي چې اړیکه مې نیولې پهلوان هغه مې ډېره ګیله راغله چې داسې کسر چې دی زما ځای څنګه چل دی اوس اجازه نه چې د خوږیاړو یم که څنګه نه 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 زمونږ ورور یې چې د هر ځای په نام چې څوک مړه بس موږ له چې څوک هم زنګ راووي هغه زمونږ ورور دی او بالکل او پیر والله دې خوشحاله لره ژوندی اوسې دې خپرونې لکه کوم ترنم لري وایي که که نه داسې یو ټپه شعر شرمېږه ځان له ناستې خو ولې په خوږیاڼۍ کې ښه شاعران ته که نه هلال کږوال خو شته که نه کږوال نه به دې شعر اخیستی و که نه ولې اجمل وزیري د هغې څومره ښکلې شاعري ده سلام ولرو دغه یو خاص پهلوان رانه کوم که دغه منور یو خاندان ورته وایي که چارزیاد ورته وایي چې ورته وایي څه شی رجاب د ستا په غم کې یاره ډېر ژړلي دي دغه راته نه غوندې وکړي په لاره تیر شوم ګناهګار شوم ګټ په ګلزار شوم غماز مې سترګې ډنډوي وایي چې اوس میرویس ما را ساپېړه رانه کړي ډېره مننه کور ودان الله دې ژوندی لره ژوندی اوسې ګړندی اوسې ډېره زیاته مننه ښه ولا خان ملک صاحب ډېره ښه خبر دې وکوله خو د چمتو لاله یو شعر دی د میر رب شاه چمتو شعر دی و چې پېښور نه تر کابله رانه وشي مینه هسې کله کله رانه وشي پېښور نه تر کابله رانه وشي مینه هسې کله کله رانه وشي او چې کوم ښکلی مې د مینې انکار وکړه په غوسه شمه کنځله رانه وشي دا شعر زما ډېر خوښېږي کله کله چې د سهار نه یې وایم دغسې موږ سره خو څه شعرونه نه راته وایې ظالمه ځان ځان ته یې وایې بس دا دی اوس شاعري شروع شوله اوس د میرویس نمبر دی چې میرویس څه وایي له تورو غرو رانه پناه شوې وای الله وکه مې اشنا او اوس رالیږه سیلمونه په غرو مې اوسړی چې لاړ سه وای الله و د ملنګانو او سره خوښې ډېر ښه پهلوانه یا په د کابل د لورې راغی وای الله وته د پغمانو د لورې بېل مزه کوي جانان راشه دیدنو خپل زړګی مې ښه کوي سبا بېلتون دی جانان راشه دیدنو خپل زړګی مې ښه کوي سبا بېلتون دی او که نه تاسو دې مختکم سبکوش دې لالا سبکوش دې لالا او د
چنارو لاندې منګی سپکوش دی لالیه سپکوش دی لالیه چنارونو منځته راشئ سپکوش دی لالیه سپکوش دی لالیه ته به خرما خورې زه به شاخ در ټیټومه سپکوش دی لالیه سپکوش دی لالیه او د چنارو لاندې منګی سپکوش دی لالیه سپکوش دی سپکوش دی لالیه سپکوش دی لالیه ته خو د جوارو پولی وړم چې کونډه شینی سپکوش دی لالیه سپکوش دی لالیه او د چنارو لاندې منګی سپکوش دی لالیه سپکوش دی لالیه ماشي ګورګورې ټوله گرگرو کلیته دستاس شروع زمان نظر دستا پلور ما سے گرگرو کلیته دستاس شروع زمان نظر دستا پلور د پیغلو منکه خاپره دلې دلې لری لری ملي دلې ما جړلې ماشي ګورګورې ټولې زری زری مې شور زو کسرې مې آها او کنه آغا دیر دیکھ دیا دی گلے آغا دیر دیکھ دیا دی تب منگے اور زبتش در سرات لمائے تب منگے اور زبتش در سرات لمائے بابا کو جانو تے دیوار کا زبو خانسا ماسي ګورګورې ټوله اوله لری لری دلې ما جړل ماسي ګورګورې ټوله اوله لری لری ملي دلې ما جړل ډېر یو جهان مننه د پهلوان ډېره زیاته مننه دوه کسو وظیفه یې ونیوه او د دوه کسو وظیفه خو یې ونیوه خبره داره د اواز ناست دی نن بالکل خراب د اواز مې که چېرته یې اواز جوړ وي نو دا سندره یې ماله ځي دوه په دوه ویلې ده ډېره یعنې هغه مکمل په هغه
کافي ده چې منګل او مکمل کافي ده. زه بل کار کوم بعضې سندرې چې جوړی وایم زه به مجبور یم چې د یو پروډکشن سره خبرې وکړم د سټیډیو سره چې زه سندرې صف کړم دلته به بیا شوم بیا به خوله ورسره خوروم خو نه کېږي طاقت مې نه کېږي نه همدغسې د اوریجنل دي صحیح دي خو چې اواز دې لږ وساتې او غوړي ونه خوري وریجې ونه خوري دغه شیان نو ورځو لالا له ورځو اوس نو ورځو د سندرو سمندر له بالکل دا څه کوي چپه چپه چا ویشتلای چا ویشتلای نه دی او بیګا مې ستا په غم کې یارا یاره ډېر ژړلي دي د غم څپېړې مې په مخه مخ باندې خوړلي دي بېګا مې ستا په غم کې یاره او په لاره تېر شم ګناهګار شوما بیا ګډ په ګلزار شوما یا په لاره تېر شم ګناهګار شم بیا ګډ په ګلزار شوما رمز مې سترګې ډندوي چې تا ګلو ته کتلي دي بېګا مې ستا په غم کې یاره ډېر ژړلي دي وربل دی جوړ په پسرلی کنا بیا خدي ډولي کنا وربل دی جوړ په پسرلی کنا بیا خدي ډولي کنا د حل ور زلفي بچا کچا په مخروب دلی بیګا مې ستا په غم کې یاره یاره ډېر ژړلي او د غم څپېړې مې په مخه اوچت ادم خلی قرارولی نشته او په دا نیمګړې دنیا سلري بابل کنا په دا نیمګړې دنیا کې سلري باور او تو خدي واخله چې په مخ لري سفر کنا ځان ته وزړم منورا د مجلس یاران دې تلي دي بیګا مې ستا په غم کې وایا اشنا د دې د کما جرم سزا راکړه او کدا ګناه وي خدا مې نه امان ته راکړه وایا اشنا د دې د کما جرم سزا راکړه او کر ادم خلی را نبی فکر مستا دستا غمنو کره کیرم فکر مستا دستا غمنو کره کیرم پلا رزم بتشمیرم داد سودا راکړه پلا رزم بتشمیرم داد سودا راکړه یا پلا رزم بتشمیرم داد سودا راکړه داد سودا راکړه کنا ډېر ښه څه دي
جانانت چې پکې نه وي د دنیا څه غمه د سپورو شونډو ته مې به یاره خندا راکړه د سپورو شونډو ته مې به یاره خندا راکړه د سپورو شونډو ته مې به یاره خندا راکړه او کنه الله ادم خاني لا 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 وشه وشه ولا 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 بري ماته نه څه غوښتې د یاره یو مسکا غواړم ماته نه څه غوښتې د یاره یو مسکا غواړم ماته نه څه غوښتې د یاره یو مسکا غواړم او توریاله ته ماته د ټول عمر جړا یو ماډل یا توریاله ته ماته د ټول عمر جړا راکا یا توریاله ته ماته د ټول عمر جړا راکا یا عمر جړا راکا یا عمر ډېر یاره سا خواندې وکړه کنه پهلوان لاله نه پوهېږم تاسو دواړو نن لکه په مقابلې په خان ملک صاحب ورور مې مداخله مه کوه چې یو وخت کې ډېر یو عجیب مجلس جوړ دی نو ولې دا چې مجلس کې بس خبرې نه کوم ولې به نه کوم زم به سندره به غواړم کنه نو خان ازه وایه ته پکې یو چی زه نه وایم زه د میلمنو د دا په دې جګو غرو یو سندره ووایي ته سم بس کلارې کېنه میلمه نه وي میلمه وایي زه نه وایم ته یې وایه نو خو ما خو نن بس ټولې چاکي او چارې والې کنه نو خو ما خو زه یو سندره کې شي درځي پر چې هر شي درځي نو خو مې نه ده زده کړې تر اوسه پورې کنه چې زده یې کومه بیا بیا وایم درته دا پرې خو تا ما دې سندرې مه وایه کنه نو خو بس دا ټول کار خراب کړی څنګه چل که وروره نظرم څنګه دی اوس خبره نظر خدا د خان ملک صاحب ډیر ښه خبره ده لونګۍ خو ډیر مست او مستی کوي کنه ځکه دا د غواګانو غوړي او مستی او تروي ټولې ځان ته خوري کنه سترګې ګورو خاورې به درکړي خاورې به دې نه به وخوري خاورې به ولا کوي چې شم درکړي هېڅ شم نه درکړي لونګا ګوره احمد علي خان رور حاجي احمد علي خان نما خراب ما جوړېږه دا څه وایي نور دوستانو وطندار نه اړیکې نیولې وه او سندره یې غوښتې وه که نه د جاوید امیرخیل صاحب هغه وی وایه صحیح شو که نه وبه یې وایو که نه نو څنګه وکړو نو ورځه پې زه ورځم نو په همدې خبره باندې ورشه یوه دمې ته ښه لیدونکو یوه لنډه دمه لرو بیا هم زموږ سره اوسئ زیاته مننه وي په راتلو دي دلته څوک دي چې خوشحال شي کله کله خو راځه د چا د کس ته او چې تر څو پورې مې ته په سترګو لګې تر هغې پورې خواري زما بس ته او چې په سترګو کې د ورایه نه مسکی شوه یا ساده مده د دومره درله بس ته لیدونکو د جوړ په خیر خپرونه ده لږ لږ چک چک پکې چل زده کوي ښه اوس ورځونو داسې ده چې لیدونکو ارمان شي دغه د خپرونې نه مخکې تاسو دغه چې کله موږ دمه کیو تاسو دغه واورئ د دوی نه داسې یو عجیب عجیب شیان ویل کېږي دغه اوس میرویس یو سندره وویله هغه به دا ووایي پهلوان هم یوه سندره لري دا پکتیاوالې ټپې دي ویلې او ویه به یې لیدونکو له او تا څنګه خان محمد الله جرګه وایي دا اتیا نوي کاله مخکې سندره زه ورځئ تاریخ ژوندی که بالکل اتیا نوي کاله سندره ده او د جنکو سره د ورک بدرګه ورځي خانه مند یا د جنکو سره د ورک بدرګه ورځي خانه مند لجرګه ورځي خانه مند لجرګه لا 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 لا
بد کېږي که نه خانم منزل جرګه ورځي یک به زما په دوا کېږي که نه خانم منزل جرګه ورځي دا بې وطنه د خدای بیا په وطن کې منزل جرګه ورځي یا د جنکو سره د وړکه بدرګه ورځي منزل جرګه ورځي خانم منزل جرګه ورځي وكلنا جوړای کار سره اسمان تندر شو جانانه کنه غانم منزل جرګه ورځي یا اسمان تندر شو جانانه کنه غانم منزل جرګه ورځي جانا یا په مارا پریوتی زری زری دګله مګر ورازه چې کلي ته نږدې شو که نه غانم منزل جرګه ورځي ورازه چې کلي ته نږدې شو که نه غانم منزل جرګه ورځي جانا یقه مقله د دې په ساره منزلی یم د جنکو سره د ویړکو بدرګه ورځي جانا منزل جرګه ورځي یا د جنکو سره د ویړکو بدرګه یو سلو نوي کال تاریخ راځي نو په توده کې سړی مه راولئ د نورګل شفق صاحب یو شعر دی وایي چې بس یو څه مې د چا سترګو کې پیدا کړ سپین او سره مې د چا سترګو کې پیدا کړ او په لټون د هغه څه ارمانونو هغه مړه مې د چا سترګو کې پیدا کړ نو اوس تاسو دغه نور شیونه را پیدا کېږي ته ورځو پهلوان لا پهلوان به اوس د پکتیا یا مسافرۍ مې زړه نری کوو یا لا چې خپل وطن وای هر یادوم ژړا راځي وای مسافري به یوه میاشت وم ویلا میاشتې دې تېرې وای وشي کلونه دې عمر دې باد په شان تېرېږي ویلا د جانان سلوایي وکلانې تشیرا بشي راسه د مینې یاره بېګامې ستا د غمه ډېر زړوي ودیدل راسره وکړه سترګې مې په لور نیولې دي راسه د مینې یاره بېګامې ستا د غمه ډېر زړوي ودیدل راسره وکړه د تور غرو رانه پناه شوې ویلو که مې اشنایي وای اوس رالیږه سلام یا خدای په خپله مازدیګر کې ویلو ده چې نرمایي
وای سر ته مخیزه مایه کولې دي لاندې پټ خندلې دي راغله محبوبه ګل شو کولې دي راغله محبوبه پټ پټ خندلې راغله محبوبه یا ماین د خدای ګناه کار نه تا ویا لاز رسي ماین شي وسترګې سګونه لري یو ټپه دې دا مو یو دې غیرتي صاحب مو یو لا نه ویو ځه زر کو کسا د چې زه ته خو وکا وای نارې په واره سره وکه ویله ماته بېوارایي ونارې خوانه راغلي لاندې د شنوړو کې خال د محبوبې ونارې بادام وتا تر پکې لاندې د شنوړو کې خال د محبوبې ونارې بادام محبوبې خوانده وکه کنه دی جو خو سندرو کې پیدا خو مشکو قسم د مشک ریخ په دغه د پکېولو په ژبه باندې نه ریغې خبرې نه څه کوی مګر لوکه راځدي که نه مشکو دلته ډېر عزت درکړه چې کله ما او خان ملک صاحب راخېسته نو مشته به ډېر عزت وکړې ډېر بالکل بدلون په چار دی ډېره زیاته مننه ژوندی خان ملک صاحب سره دی خان ملک صاحب ښه د خپرونې وخت هم خلاصېدو دی که نه نو اوس داسې د لیدونکو راځئ د میرویس استاذ نه یو لنډ خو داستان وخت څومره پاتې دی دغه ختم د وخت خان ملک صاحب وخت په چې وخت ختم دی اجازه غواړو ښه لیدونکو تاسو دغه خپرونه خو مو لیده ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه زموږ سره پاتې شولئ او د خپرونې موضوع هم دغه ولونګي ویله چې یاره دغه ماشومان او ځوانان چې په وخت کوم په مکتبونو کې دي د امتحانونو شپې ورځې دي ټول د کتاب سره مینه پیدا کوي د کتاب او قلم سره مینه پیدا کوي کتابونه وګورئ دا نه چې تاسو په یو ځای بل ځای دغه لونګي وله وګوره دا خولۍ په سر کې او بیا منځ کې دا انفیر یا لوبڅار ولاړي که څه ورلیدونکو دا وه زموږ د دې ونې خپرونه تر بلې امپولۍ او بخونکي څښتن تالا سپارو ښاد او بریلي اوسئ صدیق استاذ ځان له د رباب نغمه په خپله خوښه په مخه مخه دوستانو الله مو مل ګډ بای